د خوشحالۍ او پرمختګ څلور ښه خبرونه. هیله ده ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی، د طالبانو ډیپلوماتیکه لاسته راوړنه. ایران سلګونه افغان بندیان طالبانو ته وسپارل. له ایران څخه د افغان بندیانو د خلاصون په لړ کې نن 109 نور افغان بندیان د هرات ولایت د اسلام کلا له لارې د افغانستان سرپرست حکومت ته وسپارل شول. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د بندیانو د سپارلو په مراسمو کې په تهران کې د افغانستان د سفارت د مشر په ګډون یو شمېر نور دولتي چارواکو هم حضور درلود. یاد دې وي چې د ایران حکومت تېره ورځ هم 288 د افغانستان سرپرست حکومت ته وسپارل. افغان لوری وایي د بندیانو خوشي کول به د دواړو هیوادونو پر اړیکو مثبت اغیز ولري. په ایران کې د افغانستان د سفارت د شمیرو په اساس په ایران کې 6,000 افغانان بندیان دي. دوهم، ملګري ملتونه په افغانستان کې د اوبو لګولو 9 پروژو بیا رغونه کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د اغیزو د کمولو لپاره د اوبو لګولو د 9 پروژو بیا رغونه کوي. د دې ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د اوبو سرچینو ته د خلکو د لاسرسي د اسانتیا، د اقلیمي ارتجاعیت د پیاوړي کولو او په لنډمهال کې د کلیوالو سیمو خلکو ته د کار موندنې په مقصد کوي. افغانستان په تیرو څو کلونو کې د پرلپسې وچکالیو له کبله سخت زیانمن شوی، خو ترڅنګ یې د نړیوالو د مرستو له کمۍ او د ډیری اقتصادي پروژو له بندېدو سره افغان بزګران له سختو ستونزو سره لاس و ګریوان دي. دریم، د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یونیسف موسسې لخوا د څه باندې 2,20,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دغه ولایت په 215 ښوونځیو کې څه باندې 50,000 زده کوونکو ته درسي توکي برابر شوي. په دغې مرسته کې 2,646 کې درسي توکي شامل دي چې د نوي ښوونیز کال په پیلېدو سره به له لومړي تر شپږم ټولګي زده کوونکو وویشل شي. څلورم، د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د کار پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت ویان د ټاپي پروژې په غړو هیوادونو کې شته ننګونې د دغې پروژې په کار کې د ځنډ بنسټیز لامل بولي. نوموړی زیاتوي چې په ټاپي پروژه کې امنیتي، تخنیکي او حقوقي مسایل حل شوي دي. تر دې وړاندې د اسلامي امارت چارواکو په کابل کې د پاکستان مخکني سفیر په 2022 زیږدیز کال کې د دې پروژې د عملي کار د پیلېدو خبر ورکړی و. تر دې وړاندې د روسیې 24 ټلویزیون رپورټ ورکړی چې مسکو هم د ټاپي پروژو کې ګډون ته لیوال دی. د ټاپي پروژه له ترکمنستان پیل او د افغانستان او پاکستان له خاورې په تېرېدو هند ته رسیږي چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به زرګونه تنو ته د کار زمینه پر برابرېدو سربیره افغانستان په کال کې 400 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. قدرمنو کتونکو، تاسې په دې هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.